السلام علیکم ازادي سټوډیو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د مرغومې 2 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د ډسمبر له 23 نیټې سره برابر ده. خبرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم. اروپایي ټولنې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشرۍ د لومړنیو نتایجو هرکلی کړی دی. امریکا د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیونه غوښتي چې شکایتونه دې د انتخاباتو له قانون سره سم وڅېړي. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست وروسته له دې اعلانه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه مننه کوي چې په ستونزمنو شرایطو کې خپل کارونه سرته ورسول. د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړی مرستیالي الیس ویلز دفتر د دې له قبله د یکشنبې په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل چې له انتخاباتي کمیسیونونو یې غوښتي چې په مسلکي او شفافه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي. اروپایي ټولنې هم دې ته ورته غوښتنه مطرح کړې. د اتلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج 3 میاشتې وروسته پرون اعلان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د فهرست په سر کې دی او عبدالله دوهم ځای لري. از رأی مردم دفاع میکنیم. ښاغلي عبدالله ویلي لومړنۍ نتیجې ورته ځکه د منلو نه دي چې د په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له درغلي کوونکو سره لاس درلود. مردم ما برنده انتخابات هستیم. تیم خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعات کړي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لارې خپل شکایتونه ثبت کړي. تمام ملاحظات و شکایات خود را در موارد مختلف از مجرای لازم ټاکل شوې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې تر پایه شکایتونه وارسوي. په هندوستان کې د اقلیتونو په اړه د نوي تصویب شوي قانون پر وړاندې په ګڼو ښارونو کې لاریونونه دوام لري. دوی دا نوی قانون د هندوستان پر سیکولر اساسي قانون یوه حمله بولي. صدر اعظم مودي وایي حکومت یې پرته له مذهبي توپیره اصلاحات رامنځته کوي. د هندوستان په شمالي ښارونو کې نن بیا لاریونونه وشول. زرګونه کسان د تابعیت په اړه د نوي قانون پر ضد لارو کوڅو ته راووتل. په تیرو 3 اونیو کې د لاریونونو پر مهال لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د ډسمبر په 11 نیټه د هندوستان د پارلمان ولسي جرګې یو قانون تصویب کړ چې له مخې به یې تر 2015 کال مخکې له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش ورغلو هندو، سیک او پارسي اقلیتونو ته په دې هیواد کې تابعیت ورکړل شي. منتقدان وایي دا قانون له مسلمانانو سره توپیري چلن کوي او د هندوستان د سیکولر اساسي قانون سپکاوی دی. دوی وایي ولې له میانمار او سریلانکا څخه تیښتې ته اړ شوي مسلمانان په دې قانون کې شامل نه دي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبې په ورځ د خپل ګوند ملاتړو ته په خبرو کې تور پورې کړ چې د لاریون پارولو په هدف یې سیاسي مخالفان حقیقت بل ډول وړاندې کوي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې د سوریې د نویو کډوالو تر هوده نسي وتلی. رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ چې که د سوریې په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي مخه ونه نیول سي، اروپایي هیوادونه به د بې ځایه سویو له ستونزې سره اغیزمن سي. فاطمه هغه سوري کډواله ده چې له خپلې کورنۍ سره یې د ترکیې تلبیت ښار ته پناه وړې. که څه هم د دې کورنۍ هیڅ عاید نه لري او لوږه ورته عادي خبره ده، خو دا وایي بیرته نه غواړي سوریې ته ولاړه شي. لږ تر لږه موږ دلته خوندي خو یو. بیریږو د بمونو په حملو کې شاید کورونه زموږ پر کوچنیانو راونړېږي. دا د سوریې ادلب ولایت دی، هغه ځای چې ورباندې په دې وروستیو کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم او روسیې هوایي حملې زیاتې کړي. په نتیجه کې لسګونه ملکیان وژل شوي او زرګونه اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. تر 80,000 زیات کسان له ادلب څخه ترکیې ته د کډوالۍ په حال کې دي. ده وویل چې یو ترکي هیات به د ادلب د وضعیت په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کریمیا کې یو اوږد پل افتتاح کړ. دا سیمه د اوکراین د خاورې برخه وه چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د ټولپوښتنې په نتیجه کې جلا او د روسیې له خاورې سره یوځای شوه. لویدیځ هیوادونه د روسیې له خاورې سره د کریمیا الحاق د دې سیمې نظامي اشغال بولي. پر کرچ تنګي پل نن د روسیې ولسمشر پرانیست. د دې پله جوړولو 4 کاله وخت ونیو چې د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره وصل کړي. پر دې پله د موټرو د تېرېدو برخه مخکې پرانیستل شوې وه. ولادیمیر پوتین نن پر دې پله پر ریل کې تېر شو او وروسته یې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ.
کریمیا ټاپووزمه د اوکراین په جنوب کې ده او 15 کاله وړاندې د ټولپوښتنې په نتیجه کې د روسیې له خاورې سره یو ځای شوه. ډیری اوسیدونکي روسي ژبې دي او د کرملین ملاتړ لري. د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون لویدیځ قدرتونو له اوکراین د کریمیا د جلا کېدو او له روسي خاورې سره تر وصل کېدو وروسته پر موسکو پراخ اقتصادي بندیزونه لګولي دي. په وروستیو کلونو کې سعودي عربستان خپلو وګړو په ځانګړې توګه ښځو ته یو شمېر ازادۍ ورکړي دي. اوس ښځې کولی سي یوازې سفر وکړي، موټر وچلوي او اړین نه دي چې خپل مخونه پټ کړي. همداراز په دې هېواد کې چې سندرې ویل ډېر محدود و، اوس یې ځوانان په لارو کوڅو کې د موسیقۍ آلې غږوي. نور په دې راپور کې له نن یوازې 3 کاله مخکې چا نشوی کولی د سعودي په رستورانونو کې سندرې ووایي. ښځې هم مجازات کېدلې که یې مخونه نه وی پټ کړي او یا یې نوکان سره رنګولي وی. خو اوس وضعیت تغییر کړی دی. نن ښځې کولی شي د سعودي په کوڅو کې یوازې او په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او نور مخ نه پټول جرم نه دی. هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې هغو رستورانونو ته لاړې شي چې مخکې یوازې د نارینه‌و پر مخ پرانیستي وو. ډېر تغییر راغلی دی. موږ مخکې د ساتیري لپاره ډېر ځایونه نه درلودل، یوازې یو څو محدود ځایونه وو، خو اوس داسې نه دی. که رښتیا ووایم اصلاً مې تصور هم نه کوه. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې هېواد کې د اصلاحاتو رامنځته کوونکی ګڼل کېږي، خو منتقدین وایي د ولی عهد دا اقدامات ښایي په سعودي عربستان کې اخلاقي فساد ته لمن ووهي. له ملتیا مو مننه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .org هم کتلی سئ. د خدای په امان.